وایي چې کله به مړی وشو نو یاره 4-5 ورځې به زمونږ د دې حلق نه ښکته نوړی نه تله د یارې د وجې نه د غم د وجې نه مونږ به دونه خفه وو دونه به پریشان وو سمجھ پوهېږي اوس دونه مړي کېږي ناشنا انقلابات راځي که نه په دې کائنات خلک مري داسې خلک مري چې اړو د مرګ څه امکان یې نه وي ښه ټیک ټاک ایسته راولوېږي مړ شي سمجھ پوهېږي زمونږ دغې ته څه فکر نشته دی چې لکه دا سړی مړ شو سبا لازم په دغې ور روان یم یره نه پیدا کړي یره پیدا کول پکار دی ښه سوچ او فکر پیدا کول پکار دی ځان خفه کول پکار دی په دې خبره باندې چې لکه دا وګوره دا مرګ راځي او انسان هغه ټوله هستي ختمه شي انسان ډېر ټوپونه والا شی دی خیال هم دی که نه په ځمکه داسې ټوپونه وایي او د ده دا خیال دی چې بس ایسته به ژوندی یم ایسته ټول عمر به یم خو چې کله دا سوچ وکړي لکه ماښام وده شوې لکه سهار به مړ یم په دې دنیا کې به څه پاتې شي ستا چې دا کم نوم او نشان دی دا به پاتې شي په ځمکه باندې پاتې به نه شي زیات نه زیات یو څو ورځو پورې یو څو میاشتو پورې یو څو کلونو پورې به ستا نوم خلک اوري ایسته د خلکو د دماغونه به وځي د پلان کې و یو سړی و څه باندې پوهېږي نو مونږ کې یره نشته دی نو الله جل شانه وایي چې زما نه ویرېږئ ښه ما وپېژنئ دې ټولو د قدرت نښو ته وګورئ او ما وپېژنئ بس د هغې بیا زما نه ویرېږئ څه باندې پوهېږئ او په خپل حالت باندې لږ افسوس وکئ لږ پریشانه شئ لږ خفه شئ چې دا زه په کوم طرف باندې روان یم چې څه ورسېدي نو په دې باندې خفه کېدل پکار دي ښه چې زموږ نه لاره ولې ورکه ده مونږ ولې په شړه باندې روان یو